د سلام په وړاندې کولو سره پام مو راګرځوم د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. تخار د تخار ولایت درقد ولسوالۍ په طاهري سیمه کې د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې د یو ښوونځي 15 زده کوونکي وژل شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوې ده چې دا ډله زده کوونکي له خپلو کورونو د ښوونځي پر لور روانو. د درقد ولسوالۍ طاهري سیمه د وسلوالو طالبانو حاکمیت لاندې ده. کابل ملي امنیت کابل کې د انسان تښتونکو اوه کسیزه ډله ونیوله. د ملي امنیت ځانګړیو ځواکونو د کابل ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د انسان تښتونکو اوه کسیزه ډله نیولې ده. له ملي امنیت عمومي ریاست خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له نیول شویو کسانو څخه 3 میله کلشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. کندهار ته ورځو. د کوچنۍ لور په مخ کې د وژل شوي پلار اصلي قاتل ووژل شو. هغه کس له منځه یوړل شو چې وړمه ورځ یې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په اړوند سیمه کې یو تن د خپلې لور مخ کې وژلی و. د ولسمشرۍ ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي د قاتل وژلې هم تایید کړي دي. صدیقي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې دغه پیښه په جدي ډول وغندي. کونړ ته ورځو. فریده کوچي د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته تللې ده. د مشرانو جرګې پخوانۍ غړې فریده کوچي نن جمعه له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته تللې ده او هلته یې له سرتیرو سره کتلې دي. کوچي ویلي دي چمتو ده چې په هر حالت کې د خپلو سرتیرو ترڅنګ د پاکستان خلاف جګړه وکړي. هغې ناړۍ کې میشت افغان ځواکونه هم ستایلي دي. کابل ته راګرځېږو. د ارغنداب سب سټیشن پرانیستل شو. د کابل ښار او ولایتونو پرچاوي به کمه شي. د افغانستان برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندي سیمه کې د ارغندي 220 کیلو واټ سب سټیشن نن شنبه د لړم پر 11 نیټه رسما پرانیستل شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس انجینر امان الله غالب د دې سب سټیشن د پرانیستو پر مهال وویل دا په لویه کچه یو ملي پروژه ده چې د برېښنا د کمښت کمیت او کیفیت پر به وکولی شي ځینې ستونزې حل کړي. ورځو پاکستان ته. تر هغه مې چې د فضل الرحمن په شمول مفسدین زنداني کړي نه وي استعفا نه کوم. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي تر هغه مې چې د مولانا فضل الرحمن په ګډون ټول مفسدین زندان ته نه وي غورځولي استعفا نه کوم. هغه د مولانا فضل الرحمن د 2 ورځني شرط په غبرګون کې ویلي دي ټوله نړۍ هم راته یوه خواشي زه مفسدین په قرار نه پرېږدم. د عمران خان په خبره مولانا فضل الرحمن د پاکستان د ثبات له منځه وړلو لپاره هند څخه امرونه ترلاسه کړي دي. امریکا د افغانستان پر پوله د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته پوځي اډه جوړوي. امریکا متحده ایالتونو د افغانستان سرحد ته څیرمه تاجکستاني ځواکونو ته پوځي اډه جوړه کړه. په دې اډه شاوخوا 9.5 لکه امریکایي ډالر مصرف راغلی دی. امریکا ویلي د دې اډې د جوړېدو موخه د نشهیي توکو د لیږد رالېږد مخنیوی ده. ګرانو کتونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.